راځئ راځئ وزګار خېلو دا هم ستاسو کور دی. بخمینې په خدای یقین وکړه سهار چې د کوره وتو ګلابي ته ما پر لارې د هغه خبره وکړه چې د بخمینې په زړه به یو خدای خبري چې څونه زه ورته ګران یم دغونه دا ماته ګرانه ده. بس بس په دې خبرو ماته ځان نه ښه سړی نشي جوړولی. استاذ بله خبره ورته وکړم که نه؟ پام کوه چا خبره ونه کړې طبیعت یې ډېر خراب دی داسې نه چې ما او تا دواړه خراب کړي. دا څه پټې پټې خبرې کوئ؟ دې خوا راشه ته دا لوښي ووینځه او ته دا جارو واله که نه دا انګړ را جارو که ښه. راځه دا څه د شرم کار خو نه دی چې د انګړ را جارو که چې په کور کې څوک نه وي نو خود به زه جارو کوم. مستې منګې بروړې دی زړه مې دل بروړې دی مستې منګې بر جارو یې ټول په انګړ کش کړو مستې منګې بروړې دی نه 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 نه. آفرین زلمو او پتاسو بابا ستړی مشي لویه شي لورې. یا ماما جانه دا بختمینې موږ ته نه دي ویلي خپل پر طبیعت باندې دا انګړ جارو کوو. په خدای چې ډېر خوند سره کوي ډېر ښه ښکاري. وا کاکا زلمي خو په کار ښه ښکاري په کار د دې نه به هم زیات ښه ښکارېدې خو که جینکیانې وې. ماما جانه دا د خدای کارونه دي چې موږ ته دا حکمت راکړی دی چې د نجونو کارونه موږ کوو. های های شرمېدلو زه څومره ساده یم چې اوس هم ستا د ګټې په تمه یم. وای دا خو مې بیبي ګل ده. بیبي ګل په خیر راغی. ښه ده شي لورې څنګه څنګه لورې خیم بیبي ګل ته څنګه راځه کېنه راځه لورې خور نسي شوه خور ده کور ده ته راځه کېنه کنه. وای دا خو مې خور راله خور ستړې مشي ستړې مشي خورې خوشحاله شي خورې څنګه ښه یم خورې ورشه لورې تروره د خسته مزداره چای پخې کړه ډېره ښه ده. راځه خورې کښېنه راځه کښېنه وایه که نه خورې څنګه دې راپېښه وکړه هغه بډاډه خورې مې څنګه دی ښه دی خورې کیرن لور نه مې د واده جوړې راوړي دي ما ویلې چې دواړه خویندې ګنډلې یوسو لاړ به شو خورې لاړ به شو زما په خیال جوړ د زوی د واده باندې ډېره تادي ده خورې د کور کارونو پوزې لا راوستم ما ویل کیرن مې خپله خورزه ده لکه دمه به شم پې انشاءالله انشاءالله ولې نه خورې ماموتیا ډېره ورځ وشوه چې هغه اشنا دې مونږ کار نه دی راغلی څه جنګ جګړه هم نه ده کړې که نه وا خورې هغه اوس په مونږ څه کوي توده توده الوا ده او د خواښې مشغوله ده. ماموتیا دا راته ووایه چې دا کیرن د بډاډا خوښه وه او که نه د مور په خوښه وکړه. ته خو یې داسې تپوسونه کې خیر خو دی د مور خورځی کړې ده او ته پې څه کې هسې ویم ماموتیا واده کله دی؟ هفته نیمه پکې شته زه ورځمه چې په کلي کې ورسره ویناګانې وکړم. خو دومره شرمېږي په کلي کې چاته د خپل واده وینا هم نشي کولی. وینا هم نشي کولی؟ او که نه په لاره چې چا سره ودرېږي وایي د بډاډا واده دی او راځئ به. ښه خورې زه درنه لاړم بډاډا له ځان رسوم صحیح ده. هی بډاډا خانجي خیر خو دی که نه نن خو ډېر په فکرونو کې ورګډ شوی. هی هی شامتیا خانجي د لاړو د فکرونو سمندر کې ورګډ شو اوس ورله څه غم کوه اشنا. هغه څنګه شامتیا خانجي دې د شیلالي دو سره په زړه د عشق ګزار خوړلی دی. وه خانجي د دې نه بله خبره د خوشحالۍ کم ده. یو خوا به د کور آباد شي او بل خوا به د ملک صاحب زوم شي. همدغه سوچ خو ورته زه موړی یم که نه که چېرې داسې وشو نو بیا به په دې کلي کې زما د مقابلې ډو څوک وي نه. خانجي خدای دې وکړي که نه نو بیا ګوره موسی خان به د دې کلي نه په تېښته وځي. ویم په خوله دې امین شه خو دا راته ووایه چې ماله به یې راکړې و که نه. ولې به یې نه درکوي ولې په تا څه چل شوی او که انکار یې وکړو که نه نو بیا بله مورچه م راسره شته. هغه څنګه شامتیا؟ خانجي ته فکر مه کوه
د مخکې نه به وله لاړ شو هغه د بر کلي پیر صاحب نه دی خوار شي ولې نه دی هغه له به لاړ شو ډېر ګرم ګرم تعویضونه کوي ټک په ټک اثر کوي ښه بچې څنګه ستا خوښی نو دونه تاثیر پکښې و نو غرڅې ما ته به یې در مخه ویلې وای چې اوس مې واته ودونه کړي وای اوس هم ښې څه بوډا خو نه بیا د ارسلا خان دغه ته مړ مخې که زموږ د لنډې تیر سم ځای ولګېدی نو په ارسلا خان به دې خپله خاورې واوړي استازو که دې خوښی که نه نو لاړه به شو هسې نه چې بل څوک رانه مخکې شي او موسی خان خو لا مړ نه دی ژوندی دی زما غوسه خو تا ته معلومه ده ځان به راباندې وډبوي استازو اول پې روندار دپاره تعویض وکړه چې دا خوله یې بند نه شي هر وخت ته مرچکو په سټه ناسته وي ته فکر مه کوه ګلابیه داسې تعویض به په ولیکم چې په ژبه به ګونګی سي او په سترګو به ړنده سي په غوږو به کڼه سي زما خیر ټوله ځواني را خرابه کړې ده استاز راځئ چې ځو نور هر څه به ورته هلته ووایو ټوکې والی ټوکې کاکا دا خو ما واونرېده نو کورونو کې به زنانه څه واوري درته مې سم ووي چې د چرګانو سپیکر راله نو نیالي بس زما تاوان پس نه راغستې ده زه ورشه ته هغه کوڅې له او زه به هغه کوڅې ته لاړ شم هغه کوڅې ته خو ځي خو خیال کوه سپي دي د بیزو شک پې در باندې راغلی او لوړ به دي تېر ودرېږه ته ما ته وایې ته بیزو شک مې راغلی ټوکې والی والا لکه ښکلې ښکلې جوړې خو راته وښایه جوړې ډېرې ښکلې څه ښکلې ښکلې جوړې راته یادومه راځه کښېنه خوښه که پکې جوړه ای تیارې جوړې پکې شته او شته پکې ته پکې خالي جوړې خوښې که دا په څو ده استاد سره خو نرخ نشم کولی که نه ولې په ما کې څه چل دی ها جوړه والا ځان سره کېده خو لږ د موبایل نمبر دې راکړه نمبر به درکم خو نن نه بیا چېرته ډېره ښه ده ټیک ده جي دا ووایئ که نه ښه قربان لکه کوبه دو سنزور دې شته د ښځې نه د پیمان چې زړه یې وړو ای زړګیا دا ته چېرته تللی وي او دا ته زما نه شرمېږي ولې ولې ونه واده مې نه دی څه ما ته بیبي ویل چې شرمېږه وایه ولې چې د واده زلمی داسې وشرمېږي که نه نو وایي ښکلی ښکاري وایه خو خدای خبر چې تا ته څنګه ښکار و زما نادان ملنګه داسې جنۍ خو نه چې شرمېږي دا واده خو زما هم دی په کار ده چې زه وشرمېږم دلته خو مې د بیبي خبره رښتیا شوه که نه کومه خبره بیبي مې وایي که نه چې څه عجیبه زمانه راله اول به ښځې شرمېدې اوس یې مړونه ته پرېږده دا خبرې دا راته ووایه چې ته چېرته تللی وې نړۍ چېرته تللی وم خو بس د خپل واده ستونه مې کول که نه او په ایمان ډېر ستړی شوی یم ډېر زیات ای چې چاته به دې ست کو نو څه به دې ویې ورته دا هم اوس رانه پوره تپوسونه کوي تا ته ویم که نه څه ځان سره ګورېږي نه بس چې ما ویناګانې د واده کولې که نه نو خلکو ته به ویل د جمعې په ورځ به د مونځ نه پس راځئ د بډاډا خان واده دی وای ما ته زار کی دا څه په ساده اورېدل یم لږ شه دروغجنې تر اوسه دې راله یو معلومات ونه کړو چې دا شپېلې څوک غږوي څوک ما د کور کارونه ډېر دي او زه هم لکه ستا په شانتې یوازې یم اوزګارېږم نه مړي ته خو ماته د یو کار ووایه ته بیا ګورو چې هغه پاتې شي صبر کوه د صبر میوه خوږی نور په ګوته نه پټېږي په خپله به درته پټېږي وای دا خو مې یاسمین بچی راغلی ده
السلام علیکم کاکا جی. وعلیکم سلام. بچې کور خیر او ته خی؟ او خیر ده. شیلا بچې په دې څه چې مې سکوري دي کاسه د کینولې ده. بابا جان اوس خو راغله چې به مې اوس کم او روټۍ به مې وخورم. ګوره ښه خدمت یې وکړه او خپلو کې ګپ لګوئ زه له ګوجرې ته ځم بیا راځم. ډېره ښه ده بابا. ته څونه خوش قسمته شیلا. ستا بابا جان ستا څنګه خیال ساتي. زما د بابا جانې په شان پلار خو د خدای پاک هر چاله ورکړي. هغه زما هر ارمان پوره کوي. دا خو ټیک خبره ده ګینې تا ته د ګودر نه د اوبو وروړو څه ضرورت دی. په دې دنیا کې زما نه علاوه زما د بابا جانې څوک دي. هم زما په خوشحالو کې زما د بابا جانې خوشحالۍ دي. په بختمنۍ مې د کوره شړې. او استاذو دې کې د کور د شړلو څه سوال دی؟ سوال پکې ستا ګلافیه. موسی خان دونه د اسرائیل نه بیریږي لکه د بختمنۍ نه چې بیریږي. استاذو روندار ته دې نه ویلي که نه دا مسله نه حل کېږي. ګورې ډېره ګرانه خبره ده خو آخر څنګه به ورته وایم؟ استاذو هېڅ ګرانه نه ده. ته ورشه اول ورته برید تاو که او بیا ورته ټوپۍ راکته که بیا ورته تماچه ماني هسې لاس راکږه او وایې ښځې ماله بله ښځه. ته به راسره یې که چیرې هغې ها راته وکړه نو سمدستي به د بازاره مټایانې راوړو. او استاذو د مټیانو نه به نه پاتې کېږي خو ته زړه وکړه. نو داسې خبره ده بیا درځه چې پسې ورځو. اوهو خانجي مشرانو ویلي که نه که چاړه ډېر هم د سرو شي خو په ځیګر د منډلو نه شیلا که ډېر هم ښکلي شي که نه خو ځان خو پرې وجلی نه شي که نه سړیه. تا ته څه پته ده شامتیا چې زما په زړه کې او زما په مزغو کې د شیلا د مخ پړقه تندرونه راغورځولي دي برېښناګانې جوړې کړې دي او دماکې کړي دي او ته وایې چې چاړه د سرو شي نو په ځیګر د منډلو نه وي. ته د څه نه خبرې مړه؟ خانجي ستوان او شپېلي نه وهل کېږي. یا خو به د شیلا خیالونه پرېږدي او یا به موسی خان ته دا کلی پرېږدي. زه به ستوانم خورم او شپېلي به م وام. ته تماشه کوه او ګوره چې دواړه کېږي او که نه. هغه څنګه خانجي؟ و شامتیا شیلا د سرو زرو مرغۍ ده او د ملک دلاور خان د دې ټول جایداد وارثه ده. چې زما او د شیلا رشته وشي که نه نو موسی خان به لکه د کړکې چرګې په خپله یو ګوټ کې کښېني. خانجي اوس دې په غرض پوه شوم چې پیشو د خدای دپاره منګک نه نیسي. شامتیا نور به م پوه شي خانجي دې ډېر هوښیار دی. کور کې درې درک نه لګي واده کې دا ستا په خپله راغلې څنګه ښځې خوږ دې کړله ما اوس څوسو عمل بلاولې څوسو روزه به ځینې خلاص دې که ته راته ګورې ښځې خدای ته وګوره خوږ دې کړم درته وایم وږمې نه کې باجنم دی چې بیا دپاره داسې خاوند بله راکته نه کي. ها ښځې ټوکې مې در سره کولې ته خو په رښتیا وسولې. ګوره چې غلط ګزار ونه کړې ټوله پوزیشن به مې را خراب کړې. تندر دې راپروزي ستا په پوزیشن دې پوزیشن خو ته دې ځای ته راورسولې ځان نه یې راته خان جوړ کړی دی. هېڅ نه یم نه خان یم هېڅ شی نه یم کاکا پرېږدې زه درته وایم پرېږدم دې داسې چرته کې په لاسانه باندې سبا به راله بن په دې کور را دننه کې پرېږدم دې چرته کې ته وایې چې ما به پرېږدم څه شوې پرېږدم دې چرته کې پرېږدم دې چرته. وای 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 مړ دې کوم سترګې مې راندې چې ظالمانو دا څه غوبلم جوړ کړی دی. ښځې ما نه و درته ویلې چې په کراره شه یو ماما مې درلودی هغه جم په سترګو ړوند کړي. بابا ما خو پې ته نه ویشتې موسی خان مې پې ویشتو او تا ته پته ده چې موسی خان څه وایي. چپ شه درته وایم چپ شه ماما دا بختمینه تا پر ما په سر خجولې ده. غلی شه چې په غوجل دې ویشي نو غاښې مه ګوره زه دې ډېر ښه پېژنم ډېر ښه پېژنم.
واشنا وا نن خو دې زما دا زړه باغ باغ سیف الله اشنا چې د سوي زړه आवाज په شونډه راشي تیږي به هم ویلې کېږي نو ته به پې ولې نه خوشحاله کېږي یار واقعي اشنا چې د زړه غوږونو له چا د امید تسلي نه ورکولې که نه نو دغه زړونه به ټول چودي او چې امید دې وي که نه نو هر څه کېږي تسلی نه علاوه شیر علي سره نور پاتې سي د سیف الله اشنا بې وسه ارمانونه او معصومې تسلی شیر علي چې زه ژوند یم که نه ته د یو خبرې فکر هم مه کوه او مایوسه کېږه مه الله به هر څه ټیک کړي تا دې خدای ژوندی لري سیف الله زه خو ستا ډېر احسانمند یم ته چې راشې که نه زما وجود دمه شي ته خو زما سترګې زما زړه زما هر څه نه نه شیر علي دا خبره نه ده ته خو زما رور او پرونو باندې څوک احسان نه کوي راځه پاسه